لوګر کې د پل علم ښاروالۍ له لوري د ګڼو ځایي مسؤلینو، قومي مخورو، د رسنیو استازو، خبریالانو او لسګونه ښاریانو په شتون کې د ښاري خبرو اترو غونډه ترسره شوه. ورته مهال پل علم ښاروال د غونډې ګډونوالو ته ښه راغلاست ویلې او دا ډول راټولېدنې یې د ښې حکومتولۍ لپاره ګټورې وبللې. د ملت او د حکومت داسې معنا نه ده چې حکومت ځان ته مستقل ده او د موږ ملت ځان ته ده. حکومت او ملت دا سره تړلي دي. دغه حکومت د دغه ملت نه جوړ ده. نو موږ د تاسو هغه سالم انتقادونو ته، هغه سالمې پوښتنې ته په ورین تندي باندې به انشاءالله ولاړ یو. د ولایت مقام د دفتر رئیس د لوګر والي قاري صلاح الدین ایوبي پیغام وړاندې کړ او زیاته کړه چې د ولایت مقام له ټولو ادارو سره پوره همکاري لري او د لوګر میشتو خدمت ته ژمن دی. از اصول اساسی در نظام اسلامی و اجتماعی که ما بر آن معتقد هستیم، اصل مشوره و همفکری، اصل گفتمان، اصل شفافیت یک اصل مهم و اساسی هست. این اصل نشان دهنده اهمیت، مشارکت، همگرایی و استفاده از خرد جمعی در حل مشکلات و اتخاذ تصامیم درست می باشد. د غونډې ګډونوالو هم د ځایي مسؤلینو وروستۍ لاسته راوړنې وستایلې او د راتلونکو پلانونو په اړه یې بېلابېلې پوښتنې ترې وکړې. نو کوشش دا پکار ده چې د ښاروالي سره همکاري وسي، هر څه وسي. بیا مقام نه موږ خواهش ده چې موږ د ولایت د لوګر مقام مرکز ته گزارش ورکړي چې موږ د ښاروالۍ سره د مرکز نه همکاري وسي. هغه دا ده چې د کابل نه د لوګر ولسونه راځي، په 3 موټرو کې راځي. د ما مریض، د ما سپینګیری، د ما تورګیری، د ما سپینګیری. ریاست ابیاري پورې مربوط ده. د غلو مسؤلینو څخه پوښتنه دا لرو چې کومه د شمسۍ مسله ده چې په ټول لوګر کې دا مسله 2 کاله وړاندې موږ هم درته وړاندې کړې وه، خو حل شوې نه وه. د غونډې په پای کې ځایي مسؤلینو ښاریانو ته د امنیت، ښې حکومتولۍ، پراختیایي پروژو او په ورته نورو برخو کې معلومات ورکړل او د هغوی پوښتنې یې ځواب کړې. په تیر یو کال کې د ولایت په سطح باندې، د ولسوالیو په سطح باندې د مختلفو ادارو پرمختګونه، د ولس ستونزې په دې باندې زموږ د باختر اژانس او ملي تلویزیون 200 راپورونه جوړ کړي دي. مونږ په پنجاب کې د افغانستان په کچه تر ټولو لوی روغتون لرو چې دا یو ویاړ د لوګر ده. مونږ تقریبا په دغو 10 ورځو کې په دورشل د دې کې یو څه ولایتي روغتون نقل کړو. تقریبا 80 یا 15 سلنه برخه پنجاب ته وړو، 25% دلته پاتې کېږي. دا به یو کلي کلینیک په شکل وي چې 4-5 بخشه به ولري، واکسین به وي، عملیات خونه به وي، عاجل امبولانس به وي، ولادتخانه به وي او د مشورې برخه به وي. بعد ان شاء الله بعد ورسره به د شورک په ساحه کې یو چې دیم موږ افتتاح شي او د کاریزو باندې به د هم کار شروع ده. خو خلکو هم دا غوښتنه ده، خلکو ته مخکې وي دي او اوس متوایي چې د اوبو ستونزه خالي او د لوګر د ګاز ستونزه نه ده، دا د ټول وطن ستونزه ده. لوګر ولایت په کچه 209 یا باب اماراتي او یو د شباب خصوصي ښوونځی په تعداد 8222 تنه ذکر او 4,623 تنه اناس چې ټول ټال یې 1,28,815 تنه زده کوونکي کېږي. د تعلیم او تربیې لاندې دي. د اسلامي امارت تر بیا واکمنېدو وروسته دا په لوګر کې درېیم ځل دی چې تر یو چت لاندې د ځایي مسؤلینو او ښاریانو ترمنځ د پوښتنو او ځواب په بڼه مخامخ د ښاري خبرو اترو غونډه جوړیږي.